ګوره تاسو د اکوړي مدرسې نوم خو مو اورېدلی دی که نه جامع حقاني اکوړه خټک غټه مدرسه ده د دې چې کوم لومبنۍ محتمم او دا چې چا جوړه کړې وه شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دا مدرسې جوړه کړې وه هغې د هغې چې کوم شاګرد دی حضرت مولانا حافظ شوکت صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې موږ ته فرمایل او موږ ته فرمایل چې د دې وظیفې تاسو ته اجازت هم دی موږ ته به وایي که تاسو باندې هر قسمه سختي راځي تاسو ته هر قسمه ضرورت راځي تاسو باندې هر قسمه حالات راځي نو موږ ته به فرمایل چې د الله دا یو نوم چې دی د دې دا وظیفه تاسو خامخا کوئ هغه به موږ ته فرمایل چې دا موږ ته موږ ته شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه فرمایلی دي چې هر څومره سختی په انسان باندې راشي که نه نو د سحر مونځ نه بعد او د ماښام مونځ نه بعد د سحر مونځ نه بعد به یو پیره درود شریف ووایې او بیا به 216 پیرې 216 پیرې د الله نوم الجبارو دا به سحر یو پیره به مخکې درود شریف ووایې بیا به 216 پیرې الجبارو د الله نوم دا به ووایې بیا به ورپسې اخره کې بیا درود شریف ووایې دکه شان چې کله د ماښام مونځو کې نو بیا به یو پیره به درود شریف ووایې او بیا به ورپسې 216 پیرې الجبارو دا وظیفه د دې وکړې او بیا به اخره کې بیا درود شریف ووایې نو شیخ صاحب به فرمایل چې د دا وظیفه ما ډېره زیاته ازما کړې ده او دا ډېرې پیرې په دې باندې ما ازمیښت کړی دی د دې ما ته ډېر زیات 100% رزلټ چې دی هغه فوراً میلو شوی دی چې ما ته کله څه ضرورت مخې ته راغلی دی یا ما ته داسې قسمه څه مصیبت مخې ته راغلی دی نو دا وظیفه ما کړې ده او چې څنګه مې شروع کړې ده الله زما هغه ضرورت پوره کړی دی